په خوست ولایت کې پولیسو راډیو د پرانستې مراسم ترسره شول. د خوست ولایت امنیه قومندانۍ په انګړ کې د لوړپوړو دولتي چارواکو، مجاهدینو او وګړو په ګډون د ځانګړي مراسم په ترڅ کې د پولیسو راډیو پرانستل شوه. په دې مراسمو کې د کورنیو چارو وزارت د عامه اړیکو لوی رئیس مولوي عبدالحکیم همت اخندزاده، د وزارت ویان مفتي عبدالمتین کانې، د عامه اړیکو مرستیال رحیم الله بریال، د مطبوعاتو امیر مولوي عبدالله ذاکر، د پولیسو راډیو مدیر سمنوال محمد غنی ساروان، د ولایت مرستیال محبوب شاه قانت، امنیه قومندان ملا عبدالله حماد، ښاروال حافظ عبدالرشید عمري، د اطلاعات او فرهنګ رئیس او نورو چارواکو، د پوهنتون استادانو، ژورنالیستانو ګډون درلود. د عامه اړیکو لوی رئیس مولوي عبدالحکیم همت اخندزاده وویل چې دا راډیو به د پولیسو او اسلامي نظام د اداراتو لاسته راوړنې انعکاس کړي او د پولیسو او ولس ترمنځ به اړیکې پیاوړې کړي. د پولیس راډیو دغه یو رسا غږ ده. د پولیس راډیو هغه منبع او مرجع ده، هغه رسنۍ ده چې هغه به د اسلامي نظام، د اسلامي امارت د ټولو کړنو او د ټولو لاسته راوړنو څخه د خوست مظلوم، مجاهد او فرهنګ پال ولس خبروي. یقینا رسنۍ فی المجموع علی الخصوص رادیو چې کوم اهمیت لري، کوم بې پریتوب لري، هغه د رسنیو په میدان کې بې مثاله ده. د خوست رادیو فعالیدل زه باور لرم چې دغه به یو قدم نور د خوست د اولسونو او د خوست د امارتي ادارو تر مابین د صمیمیت، لا هماهنګي او نزدېکت باعث ګرځي. تاسې لیکوالان، تاسې ادیبان، تاسې علماء کرام او خوست میشتي فرهنګ پال ځوانان به یا د راډیو په خپلو ویناوو، په خپلو لیکنو، په خپلو قلمونو او په خپلو ویناګانو باندې سیراب ساتئ. یا د راډیو چې نن یې موږ تاسې افتتاح کوو، د په خپله نه چلیږي، د یو فکر غواړي، د دې ځوانانو تعهد غواړي. لکه څرنګه چې مخکې قدرمن معاون صاحب او د شیخ زاهد پوهنتون استادانو او ملګرو خبره وکړه، د ما به توقع دی چې موږ یوه څانګه د پولیس راډیو د خوست اولسونو او د خوست میشتې ادارې ته د کورنیو چارو وزارت له طرفه به طور تحفه راوړه. د دې راډیو فعال ساتل، د دې راډیو په توسط باندې د ولسونو غږ تر امارته او د امارت غږ تر ولسونو رسول، دغه ځوانان غواړي، د یو فکر غواړي، د یو نظریه غواړي. بناءً له ټولو ملګرو به په ډېر احترام باندې غوښتنه چې هغه د پولیس راډیو سره هماهنګي او همکاري وکوي. یقینا ملګرو به بار بار راته ویل چې جناب قومندان صاحب چې تشریف لري، د دې راډیو په ایجاد، احیا او خوست ولایت کې د دې څانګې د فعالولو په برخه کې نه ستړي کېدونکې هڅه کړې ده. موږ یې په خصوصي ډول ممنون یو، مشکور یو. په عین حال کې د ولایت د خوست ولایت قدرمنې ادارې او مشرتابه باندې هم غږ کوو چې په خپله برخه کې لکه څرنګه چې علی العموم د رسنیو سره اخلاص لري او رسنۍ د اسلامي نظام ژبه بولي، په عین شکل باندې د پولیسو راډیو لکه څرنګه چې له نامه معلومیږي د خپلو مجاهدینو، د خپلو افسرانو، د خپلو صاحب منصبانو یو غږ وبولي او دغه حمایه وکوي. د ولایت مرستیال مولوي محبوب شاه قانت وویل چې د اسلامي نظام تر چتر لاندې ټولې رسنۍ د اسلامي ارزښتونو په مراعاتولو سره بشپړ ازادۍ لري. دا فقط د قومندانۍ راډیو نه ده، دا د ولس د غږ انعکاس به کوي. دلته به انشاءالله هغه څه وي چې هغه د دغې راډیو نه
مقصد ده، غرض ده او غیا ده، تر څو موږ خپل ولس ته د دې لارې ښه خدمات وړاندې کړي وي. امني قومندان ملا عبدالله حماد د دې ریادو جوړېدل ډېره لویه لاسته راوړنه وبلله او له همکارانو یې مننه وکړه او د امنیتي ځواکونو د تېرو 6 میاشتو لاسته راوړنې یې وړاندې کړې. د وزارت ویان مفتي عبدالمتین کانی د رسنیو رول په معاصر سیاست او تبلیغاتي جګړه کې مهم وباله او له ټولو رسنیو او همکارانو یې مننه وکړه. د نړۍ معاصر سیاست کې د مطبوعاتو اهمیت او دغه څپه او دغه تبلیغاتي جنگ چې د غرب او شرق له لوري موږ خواته راغلی دي او دغه وخت چې ځوانان په دغه بهیر او په دغه ډګر کې خپل رسالت ادا کړي. موږ د ټولو ملي رسنیو او هغه نړیوال رسنیو مننه کوو چې په جهادي بهیر کې موږ سره وو. نن هم د اسلامي نظام د استحکام دپاره او دغه د بقا دپاره او دغه د لاسته راوړنو د انعکاس دپاره خاصتا دغه مشران مجاهدین یا پولیس ځواکونه نور امنیتي ځواکونه چې خپل ځان فدا کوي د تاسو د امنیت په خاطر، د ولس د اطمینان په خاطر، د ولس د نوامیسو مقدساتو تمامي ارضیات، ملي حاکمیت، د خاورې د ټولو دفاع دپاره خپل ځان فدا کوي تر څو چې دلته ولس کې اطمینان، امن وي، رفاه وي، آسایش وي او تر امنیت سوري لاندې نور پرمختګونه، اقتصادي پرمختګونه، علمي، فرهنګي په نورو برخو کې، نو دا ټول د امنیت برکت دی. د امنیت تر سیوري لاندې دغه نور پرمختګ راځي او انشاءالله تر ورځ تر بلې وده پیدا کوي. نو د رسنیو نه مننه کوو چې د پولیسو ځواکونو لاسته راوړنې، د هغوی قربانیانې او د دوی هر پرمختګ تاسو انعکاس ورکوئ. نو ډېر د خوښۍ ځای دی چې نن الحمدلله زموږ پولیس راډیو څنګه په خوست ولایت کې چې ډېر یو مهم ولایت دی، د یو له مهمو زونونو څخه دی، بیا دلته جهادپال ولس دی او ډېر پوه او خبیر او علیم خلک او ولسونه او ځوانان مشران دلته اوسیږي. د هغوی د عامه پوهاوي دپاره، د هغوی د ذهنونو مدیریت دپاره چې اسلامي نظام ته تشویق، نور هم ترغیب، اصلاحات او د هغوی فکر تنویر د انوار رسالت سره او د اسلامي نظام په احکامو او فرامینو سره دوی منور او مبشر وګرځوي. په ټولیز ډول د رسنیو او په خاصه توګه د راډیوګانو یو اساسي دند او مسؤلیت د اطلاعاتو او معلوماتو انتقال او لیږد دی. هر کله چې په دې برخه کې ناغېړي رامنځته شوه او ولس ته، عامو وګړو ته اطلاعات او معلومات انتقال نشول، دغه تشه او دغه خلیګا بیا دروغ، افوهات، شایعات او د دښمن پروپاګند نیسي. په همدې اساس زه باوري یم چې څه ډول چې دغه تشه لا پخوا د خوست سیمه ییزو رسنیو او ملي رسنیو ډکه کړې، په دې برخه کې به د پولیسو راډیو یا د امنیه قمندانۍ اړوند راډیو ډېر مؤثر او اغېزمن رول ترسره کړي. بله مهمه مسله دا ده چې د ولس او په ځانګړي ډول د پولیسو ترمنځ دغه اړیکې به نورې هم غښتلي شي، د باور فضا به رامنځته شي او معلومات به معیاري شي. مهمه مسله دا ده چې په ټولنیزه کچه به د جنایي او ډول ډول جرایمو ګراف راټیټ شي. ولس به په مستقیم ډول له چارواکو سره په اړیکه کې شي. د معلوماتو انتقال او د ولس پوښتنو ته به لاسرسی وموندل شي. د پولیسو راډیو مدیر سمونوال محمد غني څاروان د خوست د پولیسو راډیو د پرانستې په مناسبت د مراسمو کې ټولو ګډونوالو د کورنیو چارو وزارت له مشرتابه او د خوست ولایت له امنیتي ادارو او مسؤلینو څخه د زړه له کومې مننه وکړه. د پولیسو راډیو به تل پولیسو او ولس ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا، د امنیتي پوهاوي د لوړوالي او د اسلامي ارزښتونو د ساتنې لپاره خپل مسؤلانه رسنیز رول ترسره کوي. د خوست د پولیسو راډیو به په 94.3 FM څپو باندې 24 ساعته سیاسي، اقتصادي، ټولنیزي، اصلاحي خپرونې کوي تر څو د خلکو او پولیسو ترمنځ د اعتماد فضا لا نوره ټینګه شي.